چې سره خپله پېژنګلو هم راسره وکړئ. نن چې کوم دی تاسو درې میله راغلی لایق صاحب د لایق صاحب هغې له څه تاثرات لرئ؟ ګلونو زړه م وینې خوږ خوږ او درد درد دی. زه د دیر نه راغلم اقبال حسین سالار د شعر و ادب په حواله باندې. زمونږ یو رشته وه لایق زاده یو داسې نابغه شخصیت و چې دغه کمی به په صدیانو کې پوره نه شي. د هغه مینه، د هغه اخلاص، د هغه سړیتوب، د هغه د شعر و ادب په حواله باندې خدمات په دې خاوره باندې نه بلکې په ټوله نړۍ باندې خواره دي. زمونږ چې څومره بهر پښتانه دي، لایق زاده یو داسې نوم و چې هغه دنیا پېژندلی نوم و. د هغه د یو شعر، د هغه د افسانې، د هغه د غزل، د هغه دغه چې کوم دی نو د سوچ او د فکر خاوند و. هغه غوښتل چې په دې خاوره باندې پښتانه خوشحاله او سوکاله ژوند تېر کړي، امن وي، خوشحالي وي، محبت وي. او دغه پیغام به یې هر چا دپاره و. مونږ خو ما د ملګرو ته وویل، زه چې کله خبر شوم د لایق زاده صاحب د مرګ نه، والله ما ته داسې سړیکې وشوې، داسې درد مې محسوس کو چې زه نشم ویلی، لکه خپل تن وجود چې سړی بایلي. خو الټیمیټلی مونږ به دا خبره کوو چې آخري مرګ نه دی، اولنی او آخري مطلب د انسان نه دی چې کوم دی زموږ نه ځي. په جدایۍ ډېر زیات غمجن یو. او دغه خلا چې د ادب په دنیا کې کومه را پیدا شوې ده، نو زما په خیال چې دا به په صدو کې پوره نه شي. امید کوو د خپل رب ذوالجلال نه چې هغې د هغه په ګور باندې نور ووروي او هغې ته جنت الفردوس ورکړي. څومره درد او تکلیف چې د هغه خاندان، د هغه بچي محسوسوي او هغې پیل کړی دی، دغه درد په لره بره پښتونخوا کې په پښتنو کې خور دی او دغه درد محسوسوي. یو محسن و، یو خیرخوا و، یو نابغه شخصیت و او د هغه کمی به پوره نه شي زما په خیال. ډېره مهرباني. تینکس.